أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اے مؤمنانو د الله نه ویریږئ وابتغوا الیه الوسیلة او الټوي الیه د طرف ته یعنی د الله طرف ته الوسیلة وسیله وجاهدوا او جهاد کوي فی سبیله پلار د الله کې لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. الله تبارک وتعالى په دې آیت کریمه کې درې احکامات ذکر کړي دي. یو دا چې اتقوا الله د الله نه ویریږئ، تقوا اختیار کړئ. د تقوا ماته اوس اسانه معنا کړي وا چې انسان د ګناهونو نه ځان بچ کړي، بس دا تقوا ده. د الله نه یریدل، د الله په احکاماتو باندې عمل کول، چې کوم سيزونو نه الله منع کړي ده د هغې نه ځان بچ کولو ته تقوا ویل کیږي. بیا الله فرمایي وابتغوا الیه الوسیلة، ولټوي د الله تبارک وتعالى طرف ته وسیله. وسیله څه ته ویل کیږي؟ الوسیلة فی الاصل ما يتوصل به الى الشيء ويتقرب به الیه. لسان العرب دا د عربي ډکشنری دا ابن منظور دا لیکلی دا، هغه وایي چې یو سیس ته د سیس په ذریعه باندې رسیدل دې ته وسیله ویل کیږي، او چې د هغې قرب او د هغې نزدېکت حاصل شي. یا چې دینو صاحب د کشاف لیکلی دی والوسیلة کل ما یتقرب به، هر هغه سیز چې په هغې باندې د الله تبارک وتعالی ته نزدېکت حاصل شي. الله تبارک وتعالی ته نزدېکت حاصلېدل دا په دوو سیزونو باندې دي. یو ته ویل کیږي اعمال صالحه، بل ته ویل کیږي ذوات فاضله. کوم چې د وسیلې اقسام علماو ذکر کړي دي هغه دا ده چې یو وسیله ده، دې ځکه خو د وسیلې ذکر دی چې تاسو د الله تبارک وتعالی طرف ته د نزدېکت یو ذریعه ولټوئ. د نزدېکت ذریعه ته مونږ او تاسو ساده پښتو کې وسیله وایو. بیا علماو د دې وضاحت کړی دی چې دوه قسم وسیله ده. یو وسیله په اعمال صالحه باندې ده، یو نیک عمل ته الله ته وړاندې کې او د هغې په ذریعه باندې د الله نه څه وغواړئ، څه دعا وغواړئ، د هغې په ذریعه باندې نزدېکت وغواړئ، تقرب وغواړئ. یو دا وسیله بالذوات الفاضله، ذوات د ذات جمع ده او فاضله مراد دا دی چې هغه فضیلت والوي، فضیلت والا ذات او د هغې په ذریعه باندې ته د الله تبارک وتعالی نه څه وغواړي، دې ته ویل کیږي وسیله. بعض علما وایي چې وسیله په اعمال صالحه باندې جایز ده، خو په ذوات فاضله باندې ناجایز ده. حالانکه قرآن مجید مطلقاً حکم کړی دی وسیله په اعمال صالحه باندې د دام جایز ده او وسیله په ذوات فاضله باندې دا هم جایز ده. صرف فرق پکې دا دی چې نیک عملونه ته الله ته وړاندې کې د هغې په ذریعه باندې الله ته نزدېکت حاصلې دام جایز دي. او که یو الله تبارک وتعالی یو پیغمبر وي، یو عالم وي، یو ولی وي او هغه د الله په بارګاه کې مقبول او منظور وي، د هغه په ذریعه باندې ته د الله تبارک وتعالی نه څه څیز غواړي، نو دا هم جایز دي. خو فرق پکې دا دی چې دا به مستقل به ذات نه ګڼي. یو ولی یا یو پیغمبر دا به مستقل به ذات نه ګڼي، بلکې دا به الله تبارک وتعالی طرف ته د دې وسیله جوړي. کوم چې د اعمال صالحه د وسیله جوړولو حدیث ته، نو دا د دریو کسانو یو مشهور حدیث دی چې دی یو غار کې پناه واغسته او د دې مخې ته ګټه راغله. د دریو واړو کسانو خپل نیک عمل الله تبارک وتعالی ته وړاندې کو. اوږد حدیث دی، خلاصه دا ده، یعنی حدیث تفصیل خو نه بیانوم، خو بس هغه چې غار کې دی بند شو، یو کس خپل نیک عمل الله تبارک وتعالی ته وړاندې کو، نو هغې ته د غار هغه خوله کولو شوه. چې کله الله ته انسان خپل نیک عمل وړاندې کی او د هغه نیک عمل په ذریعه باندې تینا څه سوال وکړي، نو دې ته ویل کیږي وسیله بالاعمال الصالحه. او کله چې یو نیک بنده الله تبارک وتعالی ته وړاندې کی، لکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دې دنیا کې هم او د هغې د وفات نه پس د هغې روضې مبارکې له هم صحابه کرام راغلي دي او د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په وسیله باندې د هغې په ذریعه باندې هغې دعا غوښتلې ده، د باران سوال یې کړی دی، الله تبارک وتعالی د هغې دعاګانې قبولې کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا د هغې خبر له صحابه کرام راغلي دي او هغې چې دی نو سوال کړی دی. داسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې هم خلک راغلي دي، بلکې یو سړی او هغه یو صحابي هغه نابینا او هغې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په وسیلې باندې دعا غوښتلې ده او الله تبارک وتعالی د هغې دعا قبوله کړې ده.
نو خلاصه د خبره دا ده چې وسیله ویل کیږي یو سیس ته د یو سیس په ذریعه رسیدل او د هغې تقرب او نزدېکت حاصلول. دا که په اعمال صالحه وي هم جایز ده او که په ذوات فاضله باندې وي هم جایز ده. خو فرق پکې دا دی چې کوم ذات فاضل وي هغه به مستقل به ذات نه ګڼي بلکې هغه به یو ذریعه یو وسیله وي د الله تبارک وتعالی طرف ته د نزدېکت. یو دا وسیله ده. یو وسیله لفظ د وسیلې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د لپاره استعمال شوی دی. لکه مونږ د اذان نه پس کومه دعا وایو نو داسې وایو چې آت محمدن الوسیله والفضیله والدرجه الرفیعه، چې الله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له وسیله ورکړي. د دې وسیلې نه مراد هغه مقام د شفاعت دی چې په کوم مقام کې یعنی مقام محمود دی چې په هغه کې به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خپل امتیانو شفاعت کوي. دغه مقام تم وسیله ځکه ویل کیږي چې په دغه ځای کې هم د دې امت لپاره د بخشش ذریعہ او سبب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اے مؤمنانو ویریږئ د الله تبارک وتعالی نه، وابتغوا الیه الوسیلة او الټوي دته د رسیدو ذریعہ، وجاهدوا فی سبیله او جهاد کوي په لار د الله تبارک وتعالی کې، لعلکم تفلحون د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. نو درې احکامات پکې، یو اتقوا الله، یو وابتغوا الیه الوسیله، او دریم حکم جاهدوا فی سبیله، جهاد کوي د الله تبارک وتعالی په لار کې. دا خو شو سوره مائده آیت نمبر 35. مخکې آیت کې الله تبارک وتعالی فرمای ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي، لو ان لهم کچریوی بشک وی د دوی د پاره ما هغه سو فی الارض چې پزمکه کړي جميعا ټول، ومثله معه او په مثل د دې نور هم، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه چې دی فدیه ورکی په دې سره، ليفتدوا به چې دی فدیه ورکی په دې مال سره، من عذاب يوم القيامه د بچ کېدو د عذاب د ورځې د قیامت نه، ما تقبل منهم نو قبول بنکړي شي د دوی نه، ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره دردناک عذاب دی. یریدون دا کافران بغواړي ان یخرجوا من النار چې دی اوزي د اور نه، وما هم بخارجین منها خو نه به وي دوی وتونکي د دې اور نه، ولهم عذاب مقیم او د دوی دپاره به عذاب وي همیشه. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی د دې خبرې وضاحت کوي. مخکې ما د درېمې سپارې په اخر کې هم تاسو ته ویلو چې که یو انسان ته د ځمکه تر د اسمانه پورې ټوله د سرو زرو نه ډکه شي او دومره ورسره نور هم شي، خو د سره د ایمان دولت نه وي، نو دا څیزونه به د ده نه قبول نه شي. دې ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي کوم کسان چې کافران دي که د دې دپاره دومره دولت وي څومره چې په دې ځمکه کې دی دا ټول د دې سره وي، څومره دولت په دې مخ د ځمکه باندې دی دا ټول د دې سره وي، صرف دغه دولت نه ومثله معه او دومره ورسره د دې په مثل نور هم وي، او دا ټول دولت وروړي او دی وي په ورځ د قیامت باندې چې دا دولت مونږ نه په فدیه کې واخلي او مونږ د دې عذاب نه بچ کې. الله فرمایي ما تقبل منهم، دا به د دین نه قبلي، یعنی دا د مالدار خلکو به وي چې کوم کافرانو مالدارو هغې به چې مونږ خو به بس هلته فدیه ورکو ځان به د عذاب نه خلاص کو. الله تبارک وتعالی د هغې جواب په دې طریقې سره وکړو چې د دنیا تاسو سره به څومره دولتي، یو کس سره به څومره دولتي، د دې ټول دنیا د دولت چې راجمع کړي او دومره ورسره نورم کې دام که څوک الله لا د قیامت د عذاب نه د بچ کېدو دپاره په فدیه کې ورکړي نو الله ته نه دا نه قبلي. بیا به دي چې کله اور ته ورواچي الله فرمایي دوی به ډېر کوشش کوي چې دوی د اور نه وځي، خو دوی به همیشه په دې اور کې وي او د اور نه به وتونکي نه وي. ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي، لو ان لهم کاش وی د دوی دپاره، لو ان لهم اگر کچری وی د دوی دپاره ما هغه سو، ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافران دي، لو ان لهم کچری وی د دوی دپاره ما هغه سو فی الارض چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول، ومثله معه او په مثل د دې، ومثله او په مثل د دې معه د سره وي، لیفتدوا به چې دی فدیه ورکړي په دې سره، من عذاب یوم القیامت د عذاب د ورځې د قیامت نه، یعنی د خلاصېدو د نجات د عذاب د ورځې د قیامت نه، ما تقبل منهم نه بشي قبل اولی د دوی نه، ولهم عذاب الیم او د دوی دپاره عذاب دردناک دی. یریدون دوی غواړي ان یخرجوا من النار چې دوی وځي د اور نه، وما هم بخارجین منها او حالانکې نه دي دوی وتونکي د دې اور نه، ولهم عذاب مقیم او د دوی دپاره عذاب دی د همیشه. والسارق غل سړی او غل سړی، والسارقة او غلا ښځه، فاقطعوا ایدیهما کټ کوي تاسو لاسونه د دې دواړو، جزاء بما کسبا بطور د سزا د دوی د جرم، جزاء بطور جزا بطور سزا، بما د هغه څه کسبا چې دوی کړی دی،
نکالا من الله، عبرت دی د جانب د الله نه. والله عزیز حکیم، او الله تبارک وتعالی غالب دی او خاوند د حکمت دی. فمن تاب من بعد ظلمه، پس هغه څوک چې توبه وباسي پس د خپل ظلم نه، واصلح او اصلاح وکړي، فان الله يتوب عليه، نو الله تبارک وتعالی توبه قبلونکې دی د هغه. ان الله غفور رحیم، بشک الله تبارک وتعالی بخونکې او مهربان دی. سارق او سارقه، غل سړی او غلا کوونکې ښځه. سرقه غلا څه ته ویل کېږي؟ په پټه باندې د چانه مال راغستل، یعنی یو په زور باندې د چانه مال غستل، هغه ته غصب ویل کېږي. مونږ ورته په پښتو کې ډاکه وایو یا ورته شوکه وایو. په زور او زبردستۍ باندې، د ټوپک په زور باندې یا د وسلې په زور د چانه یو څیز غستل. د دې مخکې حکم تیر شو چې د 4 قسمه د هغې حکم، یا به دی قتل کولی به شي، یا به پانسی کولی شي، یا به لاس او خپې د یو بل طرف نه کټ کولی شي، یا به دی قید کولی شي. چې کوم په پټه باندې یو مال محفوظ سړی پټ کی، یعنی په لاره کې یو څیز پروت دی، د هغې زه تاسو ته وضاحت کوم. چې کوم سرقه دې ته ویل کېږي چې کوم مال انسان په پټه باندې، په غلا باندې، د په ښکاره باندې نه بلکې په پټه باندې یو څیزو حاصل کی، نو دې ته ویل کېږي سرقه. د دې حکم دا دی چې د دې به لاسونه کټ کولی شي، خو څه شرایط دي د دې دپاره، یعنی د هر یو غل نه به لاسونه نه کټ کېږي. اول دا چې د غل غلا کوونکي چې دا به بالغ وي، که ماشوم غلا وکړي د هغه نه لاس کټ کېدل نشته. دې به عاقل وي، پوهه به وي. که یو لیونی غلا وکړي نو د هغه لاسونه کټ کول نشته. دې به د مال مسروقه مالک نه وي، یعنی یو سړی دی هغه یو مال پټ کو، خو هغې کې دې پارټنر دی، برخه ده پکې، او د څه وجې نه د مال پټ کو یا بغیر د وجې نه پټ کو، خو دې پکې مالک دی، د نیمې حصې مالک دی یا د پوره برخې مالک دی، د خپل مال دی بل چا سره دی هغه نه راپټ کو. د هغې ځان له احکامات شته، خو لاسونه به د دې سړي نه کټ کېږي. یو بل دا چې د دې دا قیمت دا به د 10 درهمونه یا د 1 دینار نه د دې قیمت به کم نه وي، یعنی که لږ څیز وي په لږ څیز باندې لاس کټ کېدل نشته، کم از کم چې 10 درهمو ته د هغې قیمتو دا رسېږي. چې د کوم ځای نه غلا کړي وي دغه محفوظ ځای وي، یعنی یا کور وي یا دوکان وي یا یو بند ځای وي. داسې نه چې اوس لار کې یو څیز پروت دی او یو کس راواغسته جیب کې واچو او دام د پټ کو، یو ځای کې پروت دی خو نه په هغه ځای باندې څوکیدار شته، نه هلته دوکان شته، نه ورته تاله شته، نو د مال محفوظ یې پټ کو. که مال غیر محفوظ په لاره کې یو څیز پروت نو په هغې باندې بیا لاس کټ کېدلو دا چې دی نو دا نشته. داسې نور هم تفصیلات په هغې کې شته، خو داسې نه ده چې ګنې بس یو سړي هغه یو ګیټۍ نه سوار یې پټ کړو ته د هغه نه لاس کټ کړي، یا چې دی نو د 10 روپو ګوتمۍ د چا نه پټه کړو ته د هغه نه لاس کټ کړي. نه، د دې دپاره خپل شرایط دي. عاقل بالغ به وي او د مال مسروقه مالک به نه وي، او د دې قیمت به 10 درهم یا 1 دینار د دې نه به قیمت کم نه وي. د کم ځای نه چې غلا کړي دغه ځای به دغه مال محفوظ به وي، د دې دپاره به څوک پهردار مقرر وي. که مال محفوظ دوکان مکان نه وي، یو پټي وي یا یو بل ځای وي، د هغې دپاره به چې دی نو بیا څوک پهردار د هغې دپاره مقرر وي. نو که د هغه ځای نه څوک غلا وکړي نو دغې غلا کوونکي دپاره حکم دا دی فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله، د دې نه به چې دی نو لاسونه کټ کولی کېږي. بعضې کسان وایي چې نه د دې نه به چې دی نو لاسونه نه کټ کولی کېږي، ځکه چې دا خو ډېره نامناسبه خبره ده، دا د انسانیت توهین دی. نو ګوره دا د انسانیت توهین دی چې ته د غل نه لاس کټ کې او دغه کټ شوي لاس والا سړی په دې مارکیټونو کې او په دې بازارونو کې ګرځي، نو بیا به که 2-4 کسانو نه دغه شان لاسونه کټ شو نو بیا به چې دی نو بالکل به څوک غلا نه کوي. خو دا مثلا د دې نه جوړېږي چې غل غلا وکړي او بل رس ګرځي، قاتل قتل وکړي او بل رس کولو ګرځي. د دې د وجې نه چې دی نو دا جرم سیوا کېږي. که چېرته یو سړي قتل وکړو او دی پانسی شو، نو 100 کسان چې مخکې قتل کوي نو اول به سوچ کوي، وی به چې دی خو زه قتلوم، خو بس د دې په ټس کې به زمزمه چې کله دا یقین جوړ شو نو بیا به چې دی نو بیا به څوک هم داسې نه کوي، ځکه الله فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. کوم خلک چې د قرآن مخالف دي نو هغوی وایي چې ګوره یو سړي خو قتل وکړو، هغه خو قتل وکړو نو بس هغه یې حسد د وجې وکړو یا د دشمنۍ د وجې وکړو، اوس تاسو په زوره راځئ نو دا بل هم وجنه، نو تاسو په خپله باندې ووایئ چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یا چې دی نو چا چې یو کس قتل کړه نو د ټول انسانیت قتل کړه. نو د هغه چې کوم قتل دی هغې سره دا دی چې من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، که چا یو انسان قتل کړه خو بغیر د بدل د بل نفس نه یا بغیر د فساد نه، که فساد یې کړی یا یې قتل کړی نو بیا د هغه قتل دا جایز دی. یو خو پوره حکم داسې دی.
بل خبره ده چې یو کس یو انسان راولګي بل وجلو دته پوره سزا ملو نه شو بل میاش کې بل کال کې بل 10 کسان راولګي 10 کسان به وجني بل کال کې به 10 کس راشي او 10 کسان به وجني نو د جرم او د قتل او غارت د سلسله به شروع شي او که چرته دی یو 100 کسان یو سړی قتل کو هغه دی پانسی کو بل سړی قتل کو هغه دی پانسی کو بل سړی قتل کو هغه دی پانسی کو نو د دې کې به د بقایا خلکو ته بجن ملو شي ولکم فی القصاص حیات یا اول الالباب دغه شانت په د لاسونو کټکولو کې د غلا د پاره یو روکتام دی د دې د پاره ګوره یو سړی دی هغه په خپل ټول عمر کې د خپل ماشومې د پاره د واده د پاره پیسې جمع کړي ځان له د عمرې د پاره پیسې جمع کړي بلکې دا سه خلک شته چې اغي کالی خرڅ کی او د مور او د پلار د دوايي د پاره پیسې را په مخ کړي اته پلار کې سوکوالي نو دا ډیره د تکلیف خبره ده چې انسان د خپل ټول عمر پیسې د یو مقصد د پاره هغه جمع کړي وي یو مقصد لري رواني کړي او بل کس راشي او هغه چې دینه داتنه واخلي یې نه پټي کی دا ډیره د شرم خبره ده کنه د یو کس نه د لاس کټ کو هغه په دې باندې چې هغه غلا کړي دا ډیر غلا کړي دا د بل سړي مال نه حق لري او سل کسب د دې په وجه باندې بچي زر کسب د دې په وجه باندې بچي بلکې پوره معاشره کې بچ دینه بهتري راشي نو دا سزا چې دینه دا ډیره زبردست سزا ده چې کوم ځای کې په دې سزا باندې عمل شوی دی الته امن او امان راغلی او چې کوم ځای کې په دې سزا باندې عمل نه دی شوی نو الته کې چې دینه داسې حالات دي چې هغه رست رز حالات خرابي دا یو بادشاہ وکنه یا غلا یو غل گیر شنو یغه چې د غل نه لاس کټ کې بس وی غلا په ثابت شو وی د بادشاہ حکم وکړ چې د غل نه لاس کټ کې نو وزیر وته وی چې یاره جی دا خو د فلانی وزیر ډیر خاص کس ته د بادشاہ ډیر خاص کس ته نه چې وزیر دغه سفارش کوي د وزیر نه جواب کټ کې او د غل نه لاس کټ کې نو که یو ځکه دا چې سزا چرته ورکړې شو نو بیا به هر څه ټیک وي خو چې سزا نه نو بیا نظام چې دا ټول ګډوډ وي لہذا څوک چې دا اعتراض کوي د قران مخالفین چې دا ظلم دی نو دا ظلم نه دی بلکې د غل چې غلا وکړه پته نه لګي د کم سړی کم پیسې کم جمع پونجي د دې ضایع کړه پته نه لګي د کم بیمار د دوايي پیسې یوړي پته نه لګي د کم ماشوم یا د ماشومې د واده پیسې یوړي د چا کورسو کورونه د روان کړل په دې باندې نو که د دن لاس کټ کړی شي نو بیا په معاشره کې څوک غلا نه کوي د غلا د روکتام د پردا سزا ډیره ضروری ده والسارق والسارقه غلا کون کې سړی او غلا کون کې خزه فقطعوا ايديهما لسنا کټ کې د دې دواړو جزاء بما كسبا نکالا من الله جزاء بما كسبا دا بدله د هغه سوچ دوی کړی دي نکالا من الله د پاره د عبرت من الله د الله د جانبنا والله عزيز حكيم او الله غالب دی او خاوند حکمت دی فمن تاب من بعد ظلمه پس هغه سوچ چې توبه وباسي پس د ظلمنا واصلح او اصلاح وکي فان الله يتوب عليه الله تبارك وتعالى توبه قبلون کې دی ددو ان الله غفور رحیم بشک الله بخون کې او رحم کو الم تعلم آیات علم نشتا ان الله له ملک السماوات والارض بشک الله د پاره بادشاہي د اسمانونو او د زمکه دا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء عذاب ورکی چاته چې خوښ شي او بخنه کوي هغه چاته چې خوښ شي والله على كل شيء قدير او الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی پوهیږئ کنه دا خو آسان دی یا ایها الرسول اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا يحزنك غمجن دین کی تعالی را الذين حق کسان یسارعون فی الكفر چې هغه تیزی کوي سرعت کوي منډه تړي وهي فی الكفر په کفر کې من الذين د هغه کسانو نه قالو چې دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړل دي بافواههم پخپلو خلو باندې ولم تؤمن قلوبهم او ایمان نه راوړي د هغه زلونو ومن الذين هادو او د هغه خلکونه چې يهوديان دي سماعون دي اوریدون کی دي ډیر اوریدون کی دي یعنی جاسوسي کوونکی دي للکذب د دروغ خبرو سماعون ډیر اوریدون کی دي یا جاسوسي کوونکی دي لقوم اخرین د قوم د نور خلکو د پاره لم یاتوکا چې ندي راغلی تا ته يحرفون الكلمه من بعد مواضعه بدلول د کلام کوي من بعد مواضعه پس د هغه د زینونه یقولون دوی ان اوتیتم کچر درکړې شو تاسو ته هاذا دا حکم فخذوه نو امنه هغه وان لم تؤتوه او کچر در نکړې شو تاسو ته دغه حکم فحذرون ځان اوساتئ ومن يرد الله فتنته او چاله چې الله په فتنه کې غرزولو اراده وکي فلن تملك له نو هیڅ کله نشي بچ کولای ته هغه من الله د الله نه شيئا هیڅ هم اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي لم يرد الله چې الله اراده نه کړي ان يطهر قلوبهم چې پاکي د دوی زړونه
لهم فی الدنیا خزي د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او د دوی لپاره په آخرت کې عذاب لوی دی. دی آیت باندې اول خزان پوي کې الله تبارک وتعالى اول نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له تسلی ورکي چې دا خلک په خله باندې وي چې موږ مسلمانان یو، زړونه مؤمنان نه دي، زړونه ایمان نه وروړي، او يهوديان هم چې دینو د قران د خپل کتاب تحریف کوي، خبره اړي راړي. نو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې يهوديانو یا د دې خلکو دا خبره د په کفر او شرک منډه تړلېوال دا د تا غمجن نه کی. د آیت په یو حصہ کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم له الله تبارک وتعالى تسلی ورکړی دا چې د دې کافرانو د منډه تړلې د دې د کوششونه د دې د هلې زلې دا چې په خلی وي ایمانم قبول کړي دي، د زړه مؤمنان نه دي او دا جاسوسي کوونکي دي، نو د دې د خبره دیتا غمجن نه کی. یو خدا خبره ده. دویمه خبره ده یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. د دې مطلب دا دی چې دا يهوديان وایي چې تاسو که نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حکم درکو نو واخلې دي، او که دا حکم درنه که بل حکم درکو نو ځان ته بچ کی. دا د دې خبره باندې د پویدو د پاره ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام درته دا حکم درکو یو حکم وته بیان کو، کدا حکم درکو نو وی منه، او کدا حکم درنه ک بل حکم درکو نو بیا منه. دا څه چل شو چې د خیبر د يهوديانو یو سړی او یو خزي اغیزه نه وکړه، او دواړه واده شوی. د واده شوی سړی او د خزي د پاره دا حکم دی چې کله په اغي باندې زنا ثابت شي نو سنگسار کیږي. به چې کله د يهوديانو عالمانو لدا مسله لاړه نو اغي وی چې نه دی به کوړی به سلسل کوړی به وخو او دی باندې د رجم سزا نشته. د دې لپاره چې د مالدار خلکو او دی وی چې بیا خو به دی مونږ له پیسې نه راکې، نو د اغي د مالداري خیال او ساتلو او دا حکم وکړو چې دی باندې دی له صرف سلسل کوړی سزا ورکې او سنگساروي یې ما. نو دې کې چاوي چې زو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه په دې مسلې ته پوښتنه. نو چې کله د دې مسلې په باره کې راتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نو د يهوديانو د علماو ورته وي چې کدا حکم دل درکې د مونږ د تکم حکم بیان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاله شو ته پوښتنه وکي خو کدا حکم د درکو چې تاسو د سل کوړی وخه نو ټیک ته بس دا غیره خبره اومنه، خو قبل حکم د درکو نو بس بیا ته نزان بچ کې اسنه چې ګوري تاسو هغه زنه بل حکم وروړي، یعنی که د سنگسارې دو حکم درته وکړو نو بیا به هغه نه مني. دې ځکه زمونږه په دې پښتنو کې په دې مسلمانانو کې په پښتنو کې خصوصا د يهوديانو یو رشته یو عالم لبلال شي مسله به خپل ذهن کې اول نه فټ کړی وي، لکه بل فرض یو سړی دی هغه خزه له طلاق ور کړی وي، درې پیری ولا طلاق ور کړی د خزه پردیشي وي د شریعت مطابق، دی به اوس ګوري چې یو داسې عالم لال شمه چې زه ته وایم چې ما خدا سي داسې چل کړی دی، نو کراته وي چې طلاق نه دي شوی نو فخذو حضر به راټینګ کم چاو کنه ما ته پلاني مولا ویلی چې طلاق نه دي شوی، او کراته وي چې طلاق شوی دي نو فحذروا بس بیا به غن ځان بچ کوم، بیا به بل مولا لازم. خلک داسې چلو کی چې خپل یو کارو کی او فیصله وکي نو بیا د هغه خو او خراب دواړه طرفونه خپل ذهن کې کیدي، نو چې کوم د خوخي نو هغه مولا پسې بګرځي چې اخر کې داسې یو مولا پیدا کی چې دی هغه په څه طریقه باندې مایل کې دی خبره تا یا وتا خبره داسې واړی را واړی نه کنه چې خو غوسه کې مو دا چلو دا هغه چلو زما خدای اراده و زما دا اراده نه و ما خو پوره درې پیری ویلم نه دی ما خو اسه داسې دغه کړی دی. نو چې کله دته د خپل مرزه مطابق فیصله ملو شي نو ابد راوالی ابد ځان د پاره ډال جوړ کی، ابد ځان د پاره دلیل جوړ کی چې ما ته فلانی عالم ویلی دی، او یا چې دینو ګوره د هر یو سیس د پاره خپل شرایط دي، د هر یو سیس د پاره په شریعت کې اصول او ضوابط قران او حدیث موجود دي. نو چې چرته د هغه مطابق یو کار وي خو بیا ټیک تا، او که د هغه مطابق کار نه وي نو بیا هغه منل او د هغه کول دا صحیح نه دي. نو زمونږ د پښتنو او د مسلمانانو هم داسې کار دی چې خپل زړه کې کوم خبره خوخی نو عالم لبزي کده د مرزه خبره کوي نو بس فخذوه دی، او کده د مرزه فیصله و نکړه نو بس فحذروا بیا دا غن ځان بچ ساتي. نو دا چل به يهوديانو په خپل کې دا فیصله وکړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاله شي ک تاسو ته د کوړو وخره حکم وکړو نو فخذوه دا حکم اومنه و ان لم تؤتوه کدا حکم ته درنکو فاحذروا تاسو د اغینه ځان بچ کی. بیا د څه چلو شو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له يهوديان راغله، یعنی د دې په باره کې څه حکم دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته فرمایل چې د دې خدای رجم حکم دی،
دا خو تاسو په کتاب کې دی، په تورات کې دا خبره ذکر دا کوي واده کړي سړی یا واده کړي خزه زنا وکړه او ثابت شو په نو هغه به رجم کیږي، سنگساریږي به. چې کله دا خبره يهوديانو ته وکړه نو يهوديانو د دې خبره د منلو انکار وکړ. هغه ته خپل علما ویلو کنه کده د کوړو حکم در کنه به اخلي او قبل حکم در کنه به نه قبل وې دي ته انکار وکړ. جبريل عليه الصلاه والسلام راغی، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته وحی وروړه. نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل چې تاسو چې دینو یو نوجوان دی ابن سوریه دی پیژنه يهوديانو ته یاو مونږه پیژنو، دا خو زمونږ د يهوديانو ډیر لوی عالم دی وته وی هغه راغواړي چې کله هغه حکم جوړ کو چې دی به فیصله وکي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د يهوديانو لپاره هغه حاکم جوړ کو چې دی به فیصله وکي، بس چې د څه فیصله وکړه بس هغه به تاسو په هغه باندې عمل کوئ. نو چې کله راغی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وته وی چې ستاره د هغه خدای واسطه د هغه الله واسطه دی چې صحیح فیصله وکړه چې کوم د موسی علیه السلام د لپاره دریاب چې دینه هغه کولوک او تاسو له نجات درکو او فرعون په هغه کې غرق کو. دا راته وایا چې د واده کړي زنا کوونکي د پاره په تورات کې د رجم حکم شته او کنيشته، نو هغه انکار نه کړی شو او صفای وی چې او د واده کړي سړي او د خزه د پاره د رجم حکم د په تورات کې موجود دی. يهوديانو چې دین ویډر غوبل جوړ کو وی دی ورته وی ابن سوریا وته وی کما دروغ ویلو دغه نبی بر حق په مخ کې نو زه په خپل د الله په عذاب کې گرفتار شوم، ما ځکه چې دینو صحیح خبر وکړه او صحیح فیصله مې وکړه. نبی هغه يهودي خزه او سړی هغه د جمعات مخه ته چې دینو رجم پلو سنگسار کړ. نو دا هغه خبره طرف ته اشاره ده، ان اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. الله فرمایي چې د دې الله نه غوښتل چې د دې يهوديانو د ځلونه پاک شي، د دې لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې هم د دې لپاره چې دینو عذاب لوي. یا ایها الرسول اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا يحزنك الذين غمجن دین کی تعالی هغه کسان یسارعون چې دوی منډي وهي فل کفر په کفر کې من الذين د هغه کسانو نه قالو وای دوی آمنا مونږ ایمان راوړل دي بافواههم په خپل خلو باندې، یعنی په خپل خلو باندې صرف وی چې مونږ ایمان راوړل دي، ولم تؤمن قلوبهم او مؤمنان ندي زړونه د دوی، ومن الذين او د هغه کسانو نه هادو چې يهوديان دي سماعون للکذب جاسوسی کوونکی دي، ډیر اوریدونکي دي د دروغو د پاره، سماعون جاسوسی کوي لقوم اخرین د بل قوم د پاره لم یاتوک چې ندی راغلي دوی ته، یحرفون الکلمه اړوي کلمې تحریف کوي په کلام کې من بعد مواضعه پس د دې د زینونه، یقولون دوی وای ان اوتیتم هذا کچر درکړې شو تاسو ته دا حکم فخذوه نو پس اونې سي دی لرا، وان لم تؤتوه او قدر نه قدر ته دا حکم فاحذرون پس ځان بچ کئ. ومن او هغه څوک یرید الله چې الله او غواړي فتنته په فتنه کې اچول د هغه فلن تملک له نو تو اختیار نه لري د هغه د پاره من الله د بچ کولو د الله نه یا د الله د جانب نه شیئا هیڅ هم. اولئک الذین دغه خلق هغه کسان دي لم یرید الله چې اراده نه کړي الله نه غواړي نه د غوښتنې الله ان یطهر قلوبهم چې پاک کړي د دوی زلونه، لهم اشتری د دوی د پاره په دنیا کې خزي رسوایی، ولهم اشتری د دوی د پاره په الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب. سماعون اوریدون کی دي یا جاسوسی کوونکی دي للکذب د دروغ خبرو، اکالون ډیر خورون کی دي للسحت د حرام، فان جاءوک پس کچری دوی راشي تا فحکم بینهم نو فیصله وکړه د دوی په منځ کې، او اعرض عنهم یا مخواړه د دوینا، وان تعرض عنهم او کته مخواړه د دوینا فلن يضروك شيئا نو دوی به هیڅ کله ضرر اونر سوي تا د سیز، وان حکمت او کچرته فیصله کوي فحکم بینهم بالقسط نو فیصله وکړه په دوی کې بالقسط په انصاف سره، ان الله يحب المقسطين بشک الله خو خوي انصاف کوونکی. الله تبارک وتعالى فرمای چې دا کسان د دروغ جاسوسی کوونکي دي، د دروغ اوریدونکي دي او حرام خورونکي دي. سخت چې دا ویل کیږي هلاکت او بربادی ته، او حرام مال تم اکالون للسحت یا حرام مال تم سحت زکه ویل کیږي چې دام د انسان نیکی چې دا تباہ او برباد کوي. الله تبارک وتعالى فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته کدی تعالی فیصله وروړي فإن جاءوك فحكم بينهم أو أعرض عنهم، کدی تعالی څه فیصله وروړي د اهلی کتاب نو فحكم بينهم أو أعرض عنهم، د دې په منځ کې فیصله وکړه یا ته مخ واړه چې بس تاسو فیصله نه کوم، او کچره ته د دینه مخ واړه او د دې فیصله نه کینو دا نه چې دی به تعالی څه نقصان درکې چې خامخا زمونږ د فیصله وکړه،
الله فرمایي کته د دین مخواړه فلن يضروك شيئا نو دی تعالی هیڅ ضرر نشي درکوله او که چرته فیصله کې و ان حکمت او که فیصله کې فحکم بینهم بالقسط نو فیصله کو د دې په منځ کې په انصاف سره الله تعالی انصاف کوونکو سره محبت کوي دا د بعض علماو دا خیال دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام له الله تبارک وتعالى اختیار ورکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وغواړي نو انکار دي وکي د دې د فیصلې نه او که وغواړي نو فیصله دی ولو کی لیکن رستو بیا د آیتونه نازل شو رستو روان دي ان احکم بینهم بما انزل الله یعنی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لا د دې د جګړو فیصله کول په غی باندې لازم شو خو د دې نور علماو د دې وضاحت کړی دی چې چرته جګړه وي د یو مسلمان او د یو کافر په منځ کې د یو مسلمان او داسې کافر چې هغه د مسلمانانو په علاقه کې اوسېږي دي ته ذمي ویل کېږي ګوره کافران دوه قسم دي یو داسې کافران دي چې هغه زمونږ په اوس لکه زمونږ ملک دی اسلامي ملک دی په دې کې کم کافرانو اوسېږي نو دته ذمي کافر ویل کېږي یعنی د دې حفاظت دام د مسلمانانو د حکومت فریضه ده دام د ملک او د وطن خلق دي نو دې ته ذمي کافر ویل کېږي دا اصل کې دا دي چې څوک د کم غیر مسلمه د مسلمانانو سره ټیکس او د خراج او جزیه مني نو دا فی ذمه الله و ذمه الرسول دي دې ته ذمي کافر ویل کېږي د دې د مال او د دې د عزت او د دې د جان او د دې د جیداد او د دې هر څه حفاظت د مسلمانانو حکومت باندې لازم دي بل حربي کافر دی حربي کافر هغه ته ویل کېږي چې هغه کم حرب دی جنگ دی د هغه ملک اوسېږي کم چې مسلمانانو سره جنگ کوي د هغه علاقې چې کم کافر دی هغه ته حربي کافر ویل کېږي نو اوس کله یو مسلمان او د یو ذمي یعنی دیخو کافر خو د مسلمانانو سره اوسېږي نو د دې په منځ کې چې کوم فیصله راشي دا به مسلمان قاضي کوي دا احکامات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دي خو نازل شوی غي ته حکم عام دي نو کله یو ذمي کافر او د مسلمان په سمنس کې جګړه راشي د دې په منځ کې چې کومه فیصله کوي دا به مسلمان قاضي به دا فیصله کوي او کچرته د ذمیانو د دې په خپل منځ کې څه مسله راغله یعنی یوم کافر دی بلم کافر دی نو بیا به قاضي ګوري چې د دې د ملکی معاملاتو کې څه مسله وا یا خارجي معاملات د ملک یا اندرونی معاملات نو بیا بوله مسلمان قاضي فیصله کوي او کله هغه کافرانو بل فرض دوی سایان دي د پیښور یا د مردان خپل منځ کې څه مسله راغله خو د هغه د مذهب مسله ده د هغه د عبادت او د کولو د نه کولو مسله ده نو بیا به د هغه فیصله به مسلمان قاضي نه کوي بلکې د هغه چې کوم یعنی د هغه د نکاح مسله ده د طلاق مسله ده د زنا مسله ده د هغه د مذهبي ژوندۍ سره تعلق ساتي نو هغه بچ دینو د خپل شریعت مطابق باغی فیصله کوي او د خپل علماو طرف ته باغی رجوع کوي دغه شان کې داسي امور وي چې د هغه تعلق د امن او امان سره وي یا د ملک د خارجي سلامتی سره وي نو په دې کې بیا تساهل او غفلت نه دی پکار بیا د هغه حاکم ته فیصله پر خودل نه دی پکار بلکې بیا مسلمان حاکم لدا فیصله کول پکار دي خو چې کلم فیصله کوي نو دا بنوي چې زخه خیر دا خو کافر دی راشه بس دنه د حق وانا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط فیصله بیا په انصاف سره کې که هغه مقابل کې مسلمان او يهودي وي که مقابل کې مسلمان او منافق وي خو چې فیصله کیږي نو فیصله بیا په حق باندې کیږي او بیا الله تبارک وتعالى د مخکې آیت کې فرمایي وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله دي څنګه تا منصف جوړي چې حالانکه دي سره تورات موجود دی په هغه کې د الله حکم موجود دی ثم يتولون من بعد ذلك نبي دي د هغه نه مخړي یعنی چې ته باندې دي فیصله کوي نداوم د الله د مرزه مطابق فیصله د الله چې کوم اصول دي دغه مطابق به فیصله د الله د کتاب مطابق به فیصله نو دا کتاب خو دي سره مخکې نه موجود دی یعنی دي د هغه په باره کې د هغه تورات په متعلق د تورات نه دي صحیح فیصله نه کوي او تعالی دا فیصله راوړي سمعونا دی اوریدون کی دی جاسوسی کوون کی دی للکذب د دروغ یا دی قبلون کی دی دروغ لرا اکالون للسحت خلون کی دی حرام مال لرا فان جاءوک پس کچری دوی راشی تا ته محبوب صلی الله علیه وسلم فحکم بینهم نو فیصلو کده دوی پمینس کې او اعرض عنهم یا مخواړه ود دوینا وان تعرض عنهم او کچری ته مخواړه د دوینا فلن يضروك نو دی بضرر درونه رسول شتاتا شيئا حس وان حكمت او کچره ته فیصله کوي فحكم بينهم نو فیصله کو د دوی پمینس کې بالقسط په انصاف سره ان الله يحب المقسطين بشک الله تبارک وتعالى محبت کوي د انصاف کوونکو سره وكيف يحكمونك او سرنګ دوی ته منصف جوړي
تا حاکم جوړي وعندهم التورات حالانکه د دې سره تورات موجود دی فيها حکم الله چې په هغه کې حکم د الله دی ثم يتولون بیا دې مخ اړوي من بعد ذلك پس د دینا وما اولئک بالمؤمنین او ندي دغه کسان ایمان لرونکي صدق الله العظیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين